ځکه چې په انسانانو کې دوه قسم دي، یو مسلمانان دي او یو کفار دي. نو د کافر توبه چې ده هغه تر کومه وخت پورې قبليږي او د مسلمان توبه چې ده هغه تر کومه وخت پورې قبل. قران کریم د دعا آیاتونو نه دواړه قسمه بیان معلومیږي. رنبنی آیت کریمه کې الله فرمایلی دي چې کم خلق چې په غلطه او په جهل سره ګناه وکي، ځکه چې ګناه سره کوي نو دغه وخت کې جاهلی کپوی امینو عقل ته سلب شي د ګناه په وخت کې، کډیر پوی امی نو د ګناه په وخت کې داغه نه عقل سلب شي، جاهل شي. الله فرمایي چې انما التوبه علی الله، خبر دادا بل نه ده چې قبول د توبه علا کلمه په عربي لغت کې د پاره د لزوم راځي. الله فرمایي چې ما په ځان باندې تفضلا لازمه کړی دا يعملون السوء بجهاله، کم خلق چې ګناو کی په ناپوهه باندې ګناه وکړاو پوه نه و، کپوی مو ما در تارزو کو چې د ګناه په وخت کې سړی نه عقل لاړ شي. د دې داسې مثال دی لکه یو عالمو هغه په جمعات کې تقریر کولو خلق ته ډېر شد مت سره کور ته بچراغه نو خزب ورته د شراب یو جام تیار کړو، نو هغه شراب به اسکل او بیا به باجر واغستا، نو ټوله شپه به د باجغه ګولا او خزه به ځان ته ګډولا، سهار به بیا ټیکو. امتحان او ابتلاء رااله، یو فقیر ولار دے په دروازه کې، خزه خیر ورولې غلو، زه خیر نه اله، پیسې ورولې غلې نه اله. خزه ورته وی چې نو سغواړي چې دلته ولاړې، ورته وی بیبي او تپوس در نکومه که صحیح جواب دې راکو مهرباني بدی. وی وای وی تپوس دا کومه چې کمزه کې د خدای دین بیانېږي نو الته رحمت وریږي، ستا د خاون دین بیانولو ز په دلار روانم رحمت په نه ورید. اوس اگر رحمت دې ملنګ څنګه لید نو عزیزانو دا بیا خبر حال تزي چې یو کرامت ته او یو کشف. کرامت او کشف چې دي دا الفاظ مترادفه او معنی یو ده. کرامت او کشف یو شی. بزرگان چې دي ناغي ته په کرامت باندې ښکاری چې دلته رحمت وریږي او دلته لعنت وریږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره هم دا علم چې چا باو 10 کولو د به ورته داسې وکړه نو حدیث کې راځي چې دا 10 ابو سره لاس وینځلو سره د لاس ګناه تويږي او
مخ وینځلو سره د مخ ګناه تویږي او د سر مس سره د سر ګناه تویږي او د خپو وینځلو سره د خپو ګناه تویږي. نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ور کړو. او بیا دعا وکړه چې خدای دا علم ما نه واخله، ځکه چې زه چاته ګورم او داغه او دس کې ګناه وینم نو سړی را تسپک بیا ښکاري. نو د دې وجه نه د علم رانه لري کچه ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکاره نشي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان خاوند، اگر چې زمونږ په پاکستان کې عرب بلاش تده خو یو مصیبت پکې دام دی چې امام ابو حنیفه متعلق بتا سواوري چې هغه تقلید ناجائز دی او داغه علم دومره نو په حدیث نه پوهېدو. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم او محدثانه رنگ خود سکے داغه قیاس داسې او قیاس چې هغه تب د خپل وخت مجتهدین حیران شو. اوس قیاس دائمه مجتهدین دا اوس یو بل علم دی. تپوشو شو د علماؤنا چې یو دوه کس دي د شپې وده شو چې سار را پاسې ده پایو مرګري د شپې او د سوړېدل اوس وبنشتا چې دا یو په ولامبي او دا بل په او د سکی. او سوال دلته د سحر د منظم دی منځ به څنګه چل کی. مسله دا ده چې وبني تیمم به وایي نو تیمم خودوارو والو. اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي. ما په خبرو پوهیږئ تیمم خود به او بود نشتوالی د وجه دواړو والو په چا چا د سوړېدل او دم تیمم والو او څوک چې اسیو اغم تیمم والو. او سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې په چا د سوړېدل دا به کوي او کدا بل چې تیمم والے د بیا د سای د وجه دا به امامت کوي. دا وخت ټول مليانو فتوا ورکړه چې امامتی به دغه سړی کوي چې دا چا د بیا د سای د وجه تیمم والے دی، ځکه چې هغه په چا د سوړېدل دی هغه خو ډېر پلیت. ټول مليانو فتوا ورکړه ځکه 13 جمعه ما تاسو ته ویلو چې فتوی ورکول خو آسان کار دی، ډیر خلق به درته پیدا شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خبر رااله هغه وی چې امامتی به دغه سړی کوي چې دا 50 د سوړېدل او تیمم والے دا به مخکې امامت کوي. دا چا چې د بیا د سای د وجه تیمم والے دی دی به امامت نه کوي. اوس عقل دا وایي چې به یو سړی اسی بیا د سای د تیمم والو نو د دغه پاکي خو خدای په نسبت داغه چا چې په غسل کې او تیمم والي تاسو عقل به مدامت کوي. امام صاحب نو وجه تاسو شو چې هغه سړی به ولې امامتی کوي چې کوم سړی باندې او د سوړېدل او تیمم والے. امام صاحب ورته فرمایل چې کوم سړی چې په غسل کې اوغه تیمم والو د دغه طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله
دا کامل پاکواله ده او د بیا د سید وجه چې تا تیمم والے ده دا ناقص پاکواله ده د عارض د وجه دتا منس پیروا ده او جنوب چې تیمم والے دا طهارت مستقله ده نو مخ کې امامت به هغه سره کوي چې څوک مستقل پاکي هغه سره به نه کوي چې څوک عارضی پاکي دا قیاس د امام ابو حنیفه اوس په دې علما پويږي چې دا قیاس د وخت ائمه او مجتهدین ورته حیران نو عرض مې داو چې موږ خو په داسې ملک کې اوسېږو چې په امام ابو حنیفه چې کم شان او کم علم مونږ په غلارم نه یو تیر شي والله العظیم کداغه په لیکلو داغه په قیاسونو باندې داخله پالار نه تیر او پویګین پیدا هغه خلق من رافاسی وای چې امام ابو حنیفه په حدیث نه کوي کم چنن دیارله سو کال مخکې تیر شوی دی او یو نیم سو کال د پیغمبر نرستو عالم هغه په حدیث نه پیدا او په پاکستان کې چې کوم دارا روټي خلاص را پیدا شي دا په حدیث پويږي او بس او په بازار د نابینا او جوهریان او خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او په خبر درې واړه یو نو په بازار د نابینا او جوهریانو خرموره لالو گوهر درې واړه یو رون جوهری چې په دکان ناشتي اغلا کنجکا پلاس اغلا کنجکا پلاس کې ورکا او لالو گوهر پلاس کې ورکا نو رون بداوي چې دا درې واړه جوړیو شي ځکه رون د گوهر او د کنجکې استمیز نشي نو عرض میں داو چې باس د توبه گویا د غلطۍ په وخت کې کپوی هم جاهل شي نو هغه ملنګ وی چې ز په دلاره تیرې دمه بیبي او استاد خاون می ولیدو تقریر کولو خو رحمت په نه ورید اخذ ورته وی چې ملنګ داسې چل دی چې استاد خبرو سره څه کار دی ز خپل لار لنډوا هغه ز زمنه ترغه پوری چې ترسو پوری دی دا حال نه وی ورتوی چې نزه او خامخا پختنه کینو زما خاون چې د شپې کور تراشی ما د شراب او جام ورته تیار کړی هغه اوس کی او بیا ټول شپه د باجغه گئی او زه ورته غړې ملنګوي چې دا وجدا چې د چرته بیان کین نو رحمت پنوري کتا سو خیالو کوي کنه مونږ په تقریرونو سمره کی دنیا ته ډکا ده دنیا عام جلسے خلاصه کوي چې په ریډیو په ټي وي باندې هم لګیا دي صاحب تقریر دی او تبلیغ دی او بیانونه دی او درس قرآن دی او پلانې دی او اثر پچا ټس نه مس نه کی دا وجه څه ده وجه دا ده چې دا مونږ څه وایو دا زمونږ خپل ایمان نه ده څه چې وایو دا په خپل نه کوو نو د دې وجه نه په بل چا اثر زمونږ خبرې نه کوي عزیزانو هغه بیان کې اثر وی او دنیا لیونه کوي کوم اثر چې سړی باندې په
خپل شوی چا باندې چې په خپل اثر نه شوی هغه باندې د بل چا باندې داغه خبر اثر نه کوي. یو بزرگ ته چا سړی راوستوي دا زوی می ګوړه خوري نصیحت ورته کوي سبا یې راواله سبا چې راوستو ورته بچیا ګوړه ما خوراویل خجوي دا خبره دې پرون ورته جیولې نه کوله وی پرون ما خپل ګوړه خوړلې و نو کده ته مې ویلې نه په دې بیا څه اثر کړي نن ما ګوړه نه دا خوړلې نن مې زکه ورته نو زکه مولانا وی چې واعظان چو جلوہ بمحراب و منبر میں کنت چو بخلوت میں رون آکار دیگر میں کنت دا واعظان پا منبر ولار باندے او سیبت لوی جلوگر کی لیکن چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کنت چې خلوت تلار شي بیا څه کوي الته بیا پته ولګا نو عرض میں دا عزیزان چې دې بزرگ تپوسو کو دې خزینه چې دا ستا خاون ل چې دا کټوره په لاس کې د شراب ور کې دې څو وای وې دې وای چې راوړه اجام خدای غفور الرحیم دے عفو بو کی او بس ویس ولن بیگاله چراشی او جامو غواړي او دی وی چې خدای غفور الرحیم دے عفو بو کی نو بی بی تبر یو ټکی ورته وکي ورته وای چې سړیا خدای غفور الرحیم دے خدای په نامو کې یو نامه د قهار او د جبارم او دا آیات ورته وایا چې ان بطش ربک لشدید الله وی پیغمبر استاد خدای نیول داسې دي چې یو ځل څوک رونی سی بیا ته څوک خلاصول نشي چې بیګالا حضرت راغله ده او کور ناس ته خدای ته راوړه جام خدای غفور الرحیم هغه ورته خدای سړیا خدای غفور الرحیم ده او قهار و جبارم دے ان بطش ربک لشدیدم دے ما غرک بربک الکریمم دے قرآن کے خدای ہوئی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسانت تسشی پا غرور کی وائی چولے چے خدای کریم دے تا دا غدا قهر نم ندے دا لوی لوی خلق چے توخ کی رونی سی دا غی د خزو حال بیا ګورا دا غی د بچو حال بیا ګورا هغه خزی چې د پډیر ناز او ادا باندې ساتلی وی هغه خزی بیا سرونه شوکي او پزمکه چکونه لګئی او بادشاہي ورانش منټ کې په ورانه منټ سړی هغه جام پزمکه وويشتو او خزه ته وی چې خزه مصلا راوړه مصلا راوړه دو رکعات نفل وکړه او خدای ته توبه وويستا چې یا الله زه پوه نو بیا بنکو سورج پس هغه بزرگ بیا بلاره تیرې دا او دای ولیدو چې تقریر کوي او ډېر خلق ورته ناشتي نو چې ګوري رحمت په وری کور ته ورغه او خزه بیا دروازه وټکولا خزه پسې پرده ورته وې چې ستا وصیت ما بجا راوړو تا چې څنګه ویلی واغه سي مې وکړه ورته الخزه مبارک شه د خاون توبه د خدای قبول کړه او نن چې پیراتې ردم نو د په مجلس ډېر لوی رحمتونه وره عزیزانو رحمت ورېدا اوس دا پته هم ته دنیا کې نه لګي دا پته به د مرګ نرستو لګي سړی ته چې لږ غوندې سات لږ غوندې
घंटा نیمه घंटा په هغه مجلس کې کېناستل چې کوم مجلس کې د خدای خبرې کیږي او د جناب محمد رسول الله خبرې کیږي لک سات نو هغه لک سات چې ده سل زرا زل کعبه تلو کې چې څومره اجر او ثواب ده داغه نه د لک سات د خدای د نیکانو په مجلس کې کېناستل چې دي د هغه نه دا ثواب زیات ذکر شیخ سعدی وی چې یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا لږ وخت د اولیاء په مجلس کې کېناستل بہتر 100 سال طاعت بیریا د 100 کالو عبادت بیریانا یو غنټه د بزرګانو په مجلس کې ناسته ثواب زیات یو غنټه اولیاء چاته وای اوس د اولیاء تعریف بس دا کوي چې اولیاء چاته وای مونږ چاته اولیاء وای مونږ اولیاء د جیبونو ګڼ کپانو ته وایو د جیبونو ګڼ کپان چې هغه ته مونږ اولیاء وایو او زه ولی هغه چاته وایم او بزرگ هغه چاته وایم چې یو خو په قرآن او په حدیث خدای پاک هغه ته عبور او پوهه نصیب کړی وي او بیا قرآن او حدیث ټول عمر خلقو ته خودلی او پیو پیسہ اجرت نه اغسته دین خلق ته د الله د پاره بیان کړي اولیاء دې خلق ته وایي نیکان دې خلق ته وایي هغه ورځ یو لیوانه غوندرا ما خیالو چې دا طالب دی مالوایا لکه سکار وی بس یو خوب می لیدلو مال د کم ځای ول ستا سکار دی چې د کم دی دې سره دې سکار سکار کې لکه سوې ماته دې سره دې سکار دی چې سکار کو ګرځم را ګرځم خو یو خوب می لیدلو نن درې مشپدا خوب درته وایم بیا زما نور ته پوسونه بزمانه نه کې زم غلی شو مال جوړ پاگل دی نا بچه څه خوب دی لیدلی ول خوب می دا لیدلی چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس تی اوچت کړی دی او خلقو ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته دی او بیا زمون استاد دے رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کمره کې دننه ناشته او زمون یو استاد دے مولانا عبداللطیف صاحب نومه وی هغه په دروازه کې ولاړ دی او رسول الله ته د ملاقات چټونه هغه ور کوي بدا خوب مې ویل او تا ته مې ویل صادره داسې تاو کو مال خبره خو اور بس نور خبره بنه کې بس لا زوان زلمه خسته سوچګیرا بلاړو څوره پس می بیا ولیدو بسترای پوګاوه د چوک کې می جولیدو نو لاس نه میونیو مالتا غنه اور چراغ له ویلیما مال سکه چرته زی
ویل ریوان ته زما ما د کم ځای ویل دا تپوس به نه کې د اسمان نه رالاندې او د ځمکې د پاسه د دغه ځای نو مال ته سمه خبره ولې نه کې ما تل په ایمان ووایا چې دا ما ته پته شته چې زه د کم ځای یم دا ما ته پته شته تو ووایا په ایمان تا ته پته شته چې ته د کم ځای زه پوه شم چې دی خو څه بل طرف ته اشاره کوي دی خو قبر ښیي چې زه د کم ځای یم زه څه خبر یم چې زما خمبیر د کم ځای نه ملیکو راوچت کړی دی او کم ځای به ښخېږم نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کم ځای یم او ویل تا ته پته شته چې ته د کم ځای ته به کم ځای ښخېږي ځکه چې زمون کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېرو نو ټول عمر چې زه کم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته مالې نه نو ویل بیا مانه ولې تپوس کوي چې ته د کم ځای تاسو پوه شئ دا علم اوس چاته دی چې موږ د کم ځای یو نو زما خولې نه وخته چې دا غنن نه 300 کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه دا خبره هغه ده چې خبر لیم چې راوستم لکه ما خبر نیم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوړه لوړه نوي ور معلومه مونږ ته څه پته ده چې کوم ځای نه راوستي یو او کوم ځای ته بمبوزي نو زمونږ مثال خود ړوند دی ړوند چې د بل چا په اوږه لاس ایښی او رواني نو ړانده ته څه پته لګي چې دا بنا زه کوم طرف ته روان کړی پته لګي نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاویږي دا به هغه وخت کې پته ولګي یو خانو 2000 جیره بزمکه و یو ملنګ ولا راغی خان ته تپوس کوي چې د کم ځای ویجی د پلانی سه حیثیت تشتا و خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت چې دی خان ورته زما 2000 جیره بزمکه ده ویل خان په خدای مې دی قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زمام ده خان ورته په غوسه شو د خانانو خم اوهو الله دې ساتته خان ورته لخت تلاش کړي زما مرزمکه استاد ویلا قرآن راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره زمکه استاد دومره زمان ده و د ظالم بچی په دې علاقه کې خو ما نه سیوا بل سوکشتنه د اسمان نه را پریوته کده کم ځه ول راځه چې درته وخه چې ستا عمر زمکه زمام د نادیره له بوتل ول دې ځکه به ته څومره زمکه کې سملې ول 2.5 غزه کې خو ول 2.5 غزه زمام ده او 2.5 غزه ستام ده کنه دا وزره خوستانه دا کور دی وران شه دا بل ته پرې دی او ته بته دی دا غزه کې 2.5 غزه زمکه ستام ده او 2.5 غزه زمام په 2.5 غزه کې کوته بتا د پارم کې نسته کیږي او ما د پارم کی تاسو خیال راکړئ نور زمونږ څه دي خان حیران شو لیونه شو چو بیڑا ہے اسویم دا اللہ والو خبر ادا سیوی
چې په دې اړه کې نه نوځي او اړه کې سورې وکي. دا الله والو دسي خبري. اوس تما تواجه د خانه ټوله نشه په دې یو خبره داغه دماغ نه وته چې ما خود ونیم غز از مکه ده وزره جربه خو نه ده. دا زه په کوم قهر اخته یم. نار خانی او نوابی پرېخوا او د فقیرانو هم نشینی اختیار کړه. نو عزیزانو هم نشینی دا هغه چا کوي چې کوم فقیران دي. زه درته رښتیا وایم نن مې کته د دکان مخې ته د ډلې ډلې روان دیو. زما د بچپن په زمانہ کې به ما لیده چې دلته زمونږ یو ادیره د فقیرانو ولا ورته وي د کاکشالو سایډ دلته به لوی لوی شوی ولاړې وي او دې شو لاندې به فقیران ناست او دوت کانی بیا دا سیخي او لوټه په د پاسه پرته و پاږي کې به چای باندې کړی وي په لوټه کې هغه به سکله ونه لاندې بناس چرته بچا غزنه بل ځای تتلو نو خپل کمبل یا بلستن به چواغې نه به پړې تاوکو او ترخ کې به نیول او روان. هغه د بچپن فقیران چې ما کتلیو نن د تبلیغي جماعت والا ته چې زګور ما زما د بچپن فقیران را یاد شي. پیدا بروانی او بسترې به پترخ کې نیولې او ځان ته چې څوي هغه ورځ مې یو کتو نو مې درته ناله خو کم از کم په دې وخت کې به 10 کروڑه روپۍ ورسره 10 کروڑه روپۍ نغدي اجداد پریدا آمه کتو کوار تطلمانو چې غاخي نه واوریدو او لاندې کوشونو په دغه ځای کې می ولیدو چې بستر په خپل په اوګه باندې خو او پیدل په دې ملنګانو کې روان. نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه کنه چې ما ته وی چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو شعر دی ویلو هغه را نه دا شی جوړ ما څه شعر ویلو ولتا ویلیو چې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې دسي خوشبوئی د عطاری د عطر نشتا. نو زه د یار د خولې ا خوشبوئی پس در په در ګرځم چا براته چرته ملاو شي کنه او ځان مولانا شیخ خپل لار وها دومره لوی سره. نو دا د الله توفیق دی چې چاته ورکی داغه مهرباني ده چې پچایو کی خدای دې هغه مهرباني په مونږ. زما عزیزانو عباس وګت شو قبول د توبه د مسلمان او د کافر دا به بلی جمعه ته شي واخر دعوانا ان الحمدلله.